څنګه شیخ صاحب خبره وکړه چې دا سلفیت د کیده چې کله خپله کې نو بیا دنیا او خلق خلاف شي دشمنان شي بلکې دنیا خلق پرېږده کور خپل کور دی خلاف شي خپل مور او پلار د خلاف شي کومې مور چې یو بچی نهه میاشتې خېټې کې ګرځولی کوم پلار چې د لاس نه نیولی یې ورته ښودلي ښه بد هغه پلار او هغه مور خلاف شي لکه زما او ځینې ملګرو ته درخواست کوم چې ما ته دعاګانې کوي ډېرې زیاتې او د مور او پلار مې زه کور ایستی یم او ته وایي بې شوی خو زه خوشحاله یم الحمدلله خفه پرې نه یم د الله عز وجل نه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا عقیدې زما غونده کې یو کمزوري او خطاکار او یو ګناهګار انسان له دا عقیده نصیب کړې ده الحمدلله زه خوشحاله یم خو بیا مور او پلار دي او مور او پلار چې ژوند کې نه وي هغه ژوند ډېر پې کوي ډېر بې خونده وي او داسې د ازغونه ډکي خو زه شکر دی الحمدلله چې دا عقیده الله راکړې ده او رښتې د دین په بنیاد جوړېږي چې دغه مور او پلار مې الله په حقه کړل خو زما مور او پلار دي او که نه په حقه نه شو او دغه باطلو خلکو پسې منډه والو نو بیا خو زما څه نه کېږي ځکه چې رښتې د دین په بنیاد دی چې دین پکې نه نو بیا زما څه کېږي که زما ورور شي که زما خور شي که پلار مې شي که مور مې شي او د ملګرو ته درخواست کوم او شیخ صاحب ته درخواست کوم چې موږ ته ډېرې دعاګانې وکړي او الله عز وجل دې وکړي چې دغه الله عز وجل دې موږ ټولو نه راضي شي او خاص کر کې هغه ملګرو نه چې کوم ملګري کوشش کوي چې دا کومه عقیده ما سره ده ښایسته صفا عقیده ده بل ملګري دم ورسوم الله دې دغه ټولو نه راضي شي دا ډېره ښایسته عقیده ده مزیدار ژوند دی ما 12 کاله تېر شوي 12 کاله ما تېره کې تېر کړي دي دیوبندو سره احنافو سره ما سبق ویلی دی رد پچانو کوم ځکه دونه شی نه یم چې چا باندې رد وکړم خاصه را خبره کول پکار ده چې 12 کاله ما احنافو سره تېر کړي دي د هغې نه پس هم ما ته دا نه وه پته چې دا حدیث څه ته ویل کېږي دا حدیث لا څه شی دی نعوذ بالله او بخاري شریف لا څه ته وایي او حدیث لا څنګه یي دا چا راوړی دی او کوم دینه نقل شوی دی اوس الحمدلله څه د پاسه کالو مې حدیث سره وشو په حدیث هم پوهېږو چې حدیث څه ته ویل کېږي او په دې هم پوهېږو چې څنګه یو صحابي را نقل کړی د چا نه او څنګه راغلی موږ ته څنګه را رسېدلی موږ بیا عمل څنګه کوو په هغې هم پوهېږو دا څه دا دغه ملګري تاسو په دې ګروپ کې موجود یې سوال کوئ د شیخ صاحب نه او دغه شیخان او دغه عالمان چې تاسو را جواب درکوي د دغه د وجې نه الله موږ ته دونه علم او دونه الحمدلله لږه ډېره پوهه را نصیب کړه الله عز وجل تاسو ټول نه راضي شي ما همیشه دعا ده ټولو ملګرو ته درخواست دی ډېر درمن درخواست درته کومه چې ډېرې دعاګانې راته وکړئ او بس ژوند مور او پلار نه بغیر نه تېرېږي خو الله دې په حقه کې زما د مور او پلار الله دې ټولو مسلمانانو ته سلفیانو ته دا سفر د زندګۍ چې کوم مشکل دي الله دې ورته آسان کړي آمین اللهم آمین قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات